ملنګ دغه نظم برته ډالۍ کمه چې رامعلومیږي چې پښتو د کوټې ګوټ نیولی رامعلومیږي چې پښتو د کوټې ګوټ نیولی او لور چې د پلار مخکې موبایل مخ ته غټ نیولی او دا د قیامت علامې نه دي نو نور څه دي خلکه شرم غورځنګ وهي حیا او غیرت کټ نیولی دا د قیامت علامې نه دي نو نور څه دي خلکه شرم غورځنګ وهي حیا او غیرت کټ نیولی پلار د بچي نه د تپوس کولو توان نه لري پلار د بچی نه د تپوس کولو توان نه لري او دومره کمزوری شو چې اوس خوله کې زبان نه لري اوس زوی راپاسي پلار ته وایي ته په څه پوهېږې پلاران اوس هغه دبدبه او هغه شان نه لري دا عذابونه ګوریسي په موږ نه راځي ښه دا عذابونه ګوریسي په موږ نه راځي ښه دا تکلیفونه ګوریسي په موږ نه راځي ښه موږ له الله راکوي زموږ د عملونو بدل دا سیلابونه ګوریسي په موږ نه راځي ښه څوک سپین لباس کې ګرځي پراټ دوکهبازیانې کوي څوک سپین لباس کې ګرځي پراټ دوکهبازیانې کوي او د قام بچي مو په ټیک ټاک کې ګډاګانې کوي بس دغه چل دی نو ګیله د چا نه سله وکړو ځکه خو خدای را باندې تل جلباریانې کوي او پیر صاحب ښځه سرتوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي ښځه سرتوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي څومره په زوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي او چې په اسلام کې په اواز هم پرده ماتېږي بهر د کوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي اخري وخت یې د بازونو ټپوسان جوړ شوي اخیری وخت د بازونو ټپوسان جوړ شوي نر ښځې شوي دي د ښځو نه نران جوړ شوي او زلمي خو پرېږده په ټیک ټاک کې بوډاګان ګډېږي او نن په ټیک ټاک کې د سپینګیرو نه ډمان جوړ زلمي خو پرېږده په ټیک ټاک کې بوډاګان ګډېږي او نن په ټیک ټاک کې د سپینګیرو نه ډمان جوړ شوي الله هیر شوی دیوالونه د ایمان نړېږي دا افسوس نه دی په تاخونو کې قرآن زړېږي د دې نه وروسته به لا خدای خبر چې څنګه حل وي انوره خدای ګو چې په موږ پورې شیطان خندېږي انوره خدای ګو چې په موږ پورې شیطان